درکو. نن په سوات کې 19 کسان د سیلاب ریله راځي او خلک وړي چې خور د خپل رور مرګینی او رور رالګي او د خپل خور مرګینی او خور رالګي او د خپل پلار مرګینی او پلار رالګي او د خپل لور مرګینی چې وس پسې د نمبر دی او رسته پسې زما نمبر دی. خو بیا راته افسوس په دې کېږي چې د بې غیرته او ګمرانان چې په اسلام آباد کې او په پېښور کې عیش او عشرت کوي صرف د دې چای او د بسکټو دپاره 11 کروڑ روپۍ د دې په چای او په بسکټو باندې لګي. بیا راته افسوس په دې کېږي چې وایي په ملاکنډ ډیویژن باندې ټیکس نافظ کوي. دا ټیکس د څه دپاره درکو؟ دا ټیکس خو ستاسو د عیاشیانو او د اوریانیانو لپاره نه درکو. دا ټیکس خو د نوجوانانو د تعلیم او د روزګار دپاره درکو. د دې نوجوانانو د صحت او د تعلیم دپاره درکو. د دې نوجوانانو د حقوقو د وسایلو د مدنیاتو دپاره درکو. د دې نوجوانانو د تحفظ دپاره درکو. نو بیا چې زما پر ټیکسونو کې تحفظ نشته، زما خویندې بېګناه چړېږي، زما رونه بېګناه شهیدان کېږي، بیا په بم دماکو کې الوځي، بیا په ټارګټ کلینګ کې الوځي، بیا نن په دهشتګردۍ کې الوځي. دا قسم ټیکسونه، دا قسم ظالمانه نظام د دې حکومت نه منو. بغاوت کوو، بغاوت هم کړی رہی انشاءالله. او یو قسم د دې خیبر پښتونخوا د حکومت ټیکسونه نه منو. مونږ ته نه د سوات د بېګناه خلک شهیدان کېږي، د دوی تپوس په مونږ د سوات د انتظامیې نه کوو چې کمیشنر صاحب، ډي سي صاحب، وزیر اعلی صاحب، وزیر اعظم صاحب، ستا د عیش دپاره، ستا د عشرت دپاره، ستا د ډنر دپاره او د لنچ دپاره د وزیر اعظم هاوس او د وزیر اعلی هاوس نه د هلیکاپټر د مریو د ندیاګلي عیش او عشرت کوي او په سوات کې بېګناه خلک شهیدان کېږي. ای زما محترمو، دا داسې ظالمانه قسم نظام دی چې د 15 کالو نه راباندې د دې امریکي ایجنټانو محترمو خبرې ختموم. مشران ناستي، اهم یو مقصدي خبرې به هغه کوي، خو خبره په دې ختمومه وایي سره د کامه چې سباله د دار سر ته خېجم، د انقلاب جنډه به راخلمه او خیبر ته خېجم. تاسو د نظام الدین خبرې واورېدې، بالکل سچ وینا یې کړه، بالکل حقیقت وینا یې کړه. ځکه چې د وویل ګوره یو خبر ده، هغه ورځ اټلې کې یو سپی اوبو ته لیدلی و، هغه هم سین غوندې هلیکاپټر یې پسې راوسته او سوشل میډیا ځینې خلکو له راغله، هغه سپی هم بچ کړو. نن په سوات کې 30 کسه سیلاب یوړو، دومره حکومت څه ونه کړو، دا یې بچ نه کړو. نو ډېر افسوس دی یاره. مینهګان مونږ خلک د کورسو غم کوو، د سیاست ګوتري دي او مال دا ویډیو تاسو سره شریک کړم. مخکې ملګرو سره لازمي شریک کړه. ډېره مهرباني، والسلام.